سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو ویډیو موږ ته چا هم دا اوس راولېږله چې په دغه ویډیو کې موږ کتل چې په موټرسایکل باندې یو جینۍ او خپل خاوند پسې ناسته ده او ورسره شاته یو بل کس په موټرسایکل چې روان و هغه ورته نمبر ورکوي. تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم. دغه هر څه به تاسو په خپلو سترګو وګورئ. یقینا چې یو ډېر دردونکی حالت و چې کله موږ دا ویډیو وکتله، نو تاسو سره هم شریکوم. تاسو به وګورئ چې نن سبا اکثر ښځې خپلو خاوندانو سره څنګه خیانت کوي. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، یو چا موږ دا ویډیو راولېږله چې دغه ویډیو داسې ښکاري چې د کوم خاریې د علاقې ویډیو ده چې یوه ښځه په پړوني کې خپل خاوند پسې شاته په موټرسایکل ناسته ده. یو بل کس چې ریکارډینګ هم کوي، یعنې یا یې په موبایل جیب کې ایښی دی او یا یې بل داسې طریقه کړې ده چې کله دغه ښځې ته نمبر ورکوي نو په دغه دوران کې ترېنه ریکارډینګ هم کوي او بیا د هغې نه پس دغه ښځه نمبر هم اخلي او دې هلک دا ویډیو سوشل میډیا ته ورکړې ده، وایرل کړې ده چې ډېرو خلکو په هغې باندې مختلف قسم کمنټونه کړي دي، مختلف قسم نظریې شریک کړي. خو زه به دا ووایم چې ډېر زیات احتیاط کول پکار دی، په خپله کورنۍ نظر ساتل پکار دي چې د داسې شرمښانو ښکار نه شي او کومې ښځې چې داسې کارونه کوي هغوی ته پکار ده چې سخته سزا خپل خاوندان ورکړي چې بیا دپاره داسې کار ونه کړي.